د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ 4م حکایت. د هغه بل یهودي باچا کیسه چې د عیسویانو د ورکولو کوشش یې کاوه. بل یهودي باچا په تخت کښېناست. هغه هم د عیسویانو په وژلو پیل وکړ. دې بدذاته یهود به ویل چې د ده تر څنګ ایښي یوه بت ته دې سجده وکړي، که نه په همدې اور کې به واچول شي. له هغه ځایه چې باچا د خپل نفس د بت پر وړاندې ونه شو درېدلی، د هغه نفساني بت بل بت جوړ کړ، ځکه د ټولو بتانو مور د نفس بت دی. یوه ورځ باچا یوه ښځه د هغې له ماشوم زوی سره یو ځای راوستله، خو ښځې د سجدې له کولو ډډه وکړه. باچا د هغې زوی اور ته ور واچاوه. ښځه وډارېدله، غوښتل یې چې د خپل زوی د خلاصون لپاره بت ته سجده وکړي. څه اوري چې ماشوم د اور له منځه پر مور غږ وکړ: ای مورې، پام، په ظاهره زه دلته په اور کې سوځم، خو په داسې حال کې چې دلته خوشحاله یم. په ما د الله جل جلاله رحمت دی. مورې، دلته د اور منځ ته راشه چې د الله جل جلاله د قدرت ننداره وکړې. تا ته به د الله جل جلاله د دوستانو د خوښۍ او خوندونو پته ولګېږي. اور ته راشه. چې تا ته د ابراهیم علیه السلام د حال کیفیت در معلوم شي، چې هغه ته اور څنګه ګلستان شو. کله چې له تا وزېږېدم ما فکر کاوه چې وبمرم، نو ښه شوه چې له یوه زندانه مې خلاصون وموند. خو په اور کې راته څرګنده شوه چې دا جهان هم یو زندان دی. دا دی د اور لمبې لکه عیسی ستا زوی ورو ورو ژوندی کوي. مورې، تا ته زما پر سر قسم در کوم چې دی اور ته را دننه شه. دا لمبې موږ ته هیڅ ضرر نه رسوي. راځه، زما د نیکمرغۍ ننداره وکړه. دا سعادت له لاسه مه ورکوه. اور ته راودانګه، نور هم دې اور ته راوبوله. وګوره زما باچا ما ته څنګه مېلمستیا کړې ده. کله چې خلکو د هلک غږ واورېده، بیا په ځان نه پوهېدل. په ډېر شوق او ذوق سره به یې ځانونه اور ته اچول، له دې سره چې څوک هغوی مجبور کړي ښځو او نرو اور ته دانګل، ځکه اور د الله جل جلاله په حکم په یوه زړه راکښونکي او ګوارا ځای بدل شوی و. خبره تر دې بریده ورسېدله چې د باچا ساتونکي دې ته مجبوره شول چې د هغوی مخه ونیسي. یهودي باچا تورمخی وشرمېده، له خپلو کړو پښیمانه او نادم شو. هغه د خلکو د ایمان ننداره وکړه چې په ډېره خوشحالۍ یې سرښندنه کوله.